الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. د ما ډیرو قدرمنو معززو علماء کرامو مشرانو، السلام علیکم ورحمة الله. زه د تاسې د یو کشر او د یو نالایقه خادم په تور باندې یو څو مطالب د سره شریکوم. اول داسې الله عز وجل پس له ډیرو زحمتونو، ډیرو کړاوونو، له ډیرو قربانیو زموږ د تاسې د اسلام پروره او شهید پالونکي ملت ته الله عز وجل د اسلامي نظام تحفه او انعام ورکو. موږ په مخ د دنیا کې ډیر اسلامي ملکونه لرو چې په تعصب سره له کلونو را دي خواته، بلکې په سوونو کلونو موږ د یو واقعي اسلامي نظام، سیاسي او عملی نظام شاهدان نه یو. نو د دې عظیم نعمت په بدله کې شکر لازم ده. متولیین او زمامداران د اسلامي نظام د دا خیال نه کوي چې د دوی بری او هدف او کامیابی خالی په دې کې ده چې دوی کرسیو ته ورسېدل، وزارتونو ته ورسېدل، مناصبو ته ورسېدل. دوی د دې ملتو، د دې ولسو، د دې امت خادمان جوړ سول، مسؤلین جوړ سول او رعیان جوړ سول. دوی به د ملتو، د دې ولس خدمت کوي او دغه خدمت شکرانه د دې عظیم نعمت. دغه ملت چې نن د بېوزلۍ او د خوارۍ له سختو شکنجو سره مخامخ ده، دې ته یو پرمختللی او غوړېدلی اقتصادي نظام رامخته کړي. او دغه ملت کې چې د جهل کومې تورې پردې خوري د کلونو، هغه د جهل تورې پردې د علم او د اسلامي تعلیم د رڼا او د نظام په برکت باندې له منځه یوسي. یو پراخ تعلیمي نظام ورته راوړاندې کړي او د دې ملت د بهرنیو کورنیو دښمنانو او خطراتو د مخنیولو لپاره یو باصلاحیته مستعد دفاعي نظام ولري او د دې مظلوم ملت د کشالو د حل لپاره، د مسائلو د حل لپاره یو واقعي سوچه عدالتي نظام ولري. بیا به د دې نعمت شکرانه ادا سوي. او دومره موضوع دا ده چې په دې نن ورځو کې د تعلیمي ادارو د بندښت کوم فرمان او مکتوب صادر شوی. دا په لویه کې دوه انګیزې لري. یا به دا د فشار لپاره یې په دنیاوالو باندې چې اسلامي نظام په رسمیت وپېژندل سي او له اسلامي نظام سره تعامل وسي. هدف د ممثلینو، هدف د یغو مراجعو د اقدام همدا وي. او یا به انګیزه دا وي چې په هغو تصمیم نیونکو کې دغه قناعت موجود ده چې دا د تعلیم برخه دا حظ و حصه د ذکورو ده، نه د نسوانو. په دغه سطحه باندې چې کوم تعلیمونه روان دي او کېږي، دا به نارینه کوي، زنانه بیا نه کوي. دا دوه انګیزې کېدای شي. اول انګیزه خو په دې فاسده ده چې باید دغه فشار، دغه د فشار آله دغه خپل مظلوم ملت جوړ نسی. دا د فشار آلې بل چېرته لټولی وای. او بله داسې هغه تصمیم نیونکو
دا هم سنجولی وایي چې د دې فشار جانبي اعراض کوم دي. داسې نشي چې د دې فشار د جانبي اعراضو په وجه سره عکس العمل داسې راسي چې دغه فشار په موږ باندې تمام سي، موږ ته متوجه سي، اسلامي نظام ته متوجه سي، خلق راوپارېږي، ملت راپورته سي، ملت خوابدی سي، ملت خفه سي، او بیا به هماغه دښمنان په کمین کې ورته ناست دي، تماشې به یې کوي او اداره د هغو فساداتو به کوي او بیا به د خپل ملت سره دغه نظام مشتو یخني. نو په دې لحاظ باندې که د فشار په وجه باندې دا انګیزه غلطه ده. او دومه انګیزه که دا یي چې د هغه تصمیم نیونکو قناعت په دې باندې چې دا برخه د تعلیم و تعلم دا تر ذکرو پورې، دا تر نسوانو پورې تعلق نه لري، دا تر دغه اولې انګیزې هم خطرناکه ده. په دې وجه چې په اجماع او اتفاق د ټول امت سره سلفن و خلفن او د ټولو مذاهبو سره علم په نارینه باندې هم فرض ده، په زنانه باندې هم فرض ده. فرض عین په فرض عین ده، فرض کفایي په باندې فرض کفایي ده. او دومه خبره چې کومه ضمیمه د دې خبرې سره ده چې هغه د فحشا او د اختلاطو د فساد د نصابو د چاپیریالو دا خبرې چې ورسره کیږي دا لا علم علیده شیان دي. دا د دغه اسلامي نظام د ممثلینو د متولینو ذمواري جوړیږي چې دغه مشکلات هغوی حل کړي او له فحشا او بې حجابي او بې حیایي سره لمونځ هم نه ده صحیح، هیڅ عمل هیڅ عبادت نه ده صحیح. په هر حالت کې فحشا ده، ناروا ده، بنده ده. او د ملت هیڅ فرد له افرادو څخه هیڅ کس، هیڅ مسلمان الا ماشاء الله داسې څوک به نه وي چې هغه په دې روادار وي چې د ده زوی ورور فاحش سي، بد اخلاقه سي، بدلمنی سي، د ده خور لور فاحشه سي، بد اخلاقه سي، بدلمنه سي، بې عفته وي، هیڅوک په دې باندې روادار نه دي. نو بیا هغه د فحشا د مخنیوي ذمواري د اسلامي نظام د ممثلینو جوړیږي او د فحشا په نامو باندې یا د فحشا په بهانه باندې د تعلیم مخه نیول دا خرق د اجماع ده، دا د اسلامي امت د اجماع څیرل دي. په دې باندې ټول علما پوهیږي. درېیمه موضوع دا ده چې په ټول د تاریخ کې متفکر او په دین باندې دردمنو انسانانو همیشه د ارمانونه کړي دي او په دې ته په تلاش او لټون کې وو چې کله دوی ته داسې موقع پیدا سي چې دوی د یو څه کسانو د اولادونو د مسلمانانو تربیت په لاس کې واخلي او هغه صحیح تربیه کړي. په دې پسې د مسلمانانو د متفکرو مسلمانانو همیشه په تاریخ د اسلام کې هڅه و هاند و کوشش روان سوی ده. خو الله عز وجل موږ ته داسې فرصت مهیا کړی چې د دې ټول ملت، د دې عظیم ملت د راتلونکي نسل او ځوان کل که نارینه دي که زنانه دي د دو اختیار یې موږ ته حواله کړی. اوس دا د موږ په جوانمردي پورې، د موږ په همت پورې تعلق لري چې موږ هغه څرنګه تربیه کوو. په کار دا ده چې موږ هغه داسې تربیه کوو چې دغه د کفري دنیا، د بېدینه دنیا، د سیکولري دنیا د اعتراضاتو دپاره، د دفع دپاره، د هغو د ځواب دپاره همدغه تربیه سوی کل که نارینه دي که زنانه دي دا مدافعین د اسلام جوړ سي، دا جواب ویونکي جوړ سي، دا هغو ته قناعت ورکړي او په دې زمین کې ټولې دنیا ته بالاخص
مسلمان امت ته د دې خلقو تربیت یو الګو او نمونه مثال جوړ شي. نو نه داسې موږ تعلیمي ادارات بند کړو. څلورمه خبره دا ده چې هغه مسؤل محترم چې د دې مکتوبو توضیح یې کاوه او وجوهات یې ویل، د هغه د وجوهاتو په اورېدو سره سړي ته هغه عربي ضرب المثل ورپه زړه کېږي چې وایي عذره اقبح من الذنب، عذر یې تر ګناه ډېر بدتر و. نو دا همدغه شی جو که چېرته دا موضوع دغسې پټه او خوپه پاته وای، خفیه پاته وای او کوم مسؤل د دې د وضاحت په نامه باندې نه وای رامخته سوی، کېدای سي له ډېرو خلکو سره به په ذهنو کې داسې خطورات وو چې د دې شاته به ډېر عظیم دلایل و ډېر قوي دلایل پراته وي. خو چې کله هغه مسؤل محترم په کرسۍ کېناست او د خبرنګار جواب ته جوابونه ورکوي، نو داسې جوابونه ورکوي چې یو طفل په هغه باندې قناعت نه کوي. کني علما به څنګه قناعت پې وکړي، هوښیارانو دانشمندان به څنګه قناعت پې وکړي، اصحاب نظر به څرنګه قناعت پې وکړي، دا عظیم ملت به څرنګه قانع کړي. هیڅ قابل د قناعت نه و. دومه خبره دا ده او بلکې اخرنۍ خبره دا ده چې د علم تخصیص دا تر نارینه‌وو پورې نه ده. دا څومره نصوص چې په قرآن عظیم شان کې دي، څومره نصوص چې په ارشادات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې دي، د ټول امت په اتفاق باندې هغه مشترک دي، د نارینه‌وو دپاره هم دي، د زنانه‌وو دپاره هم دي. د علم چې کوم فضیلت بیان شوی ده، هغه علم که د نارینه په وجود کې هم هغه فضیلت لري، که د زنانه په وجود کې هم په دماغ کې هم هغه فضیلت لري. دا که په آیاتونو کې ذکر راغلی ده، که په احادیثو کې ذکر راغلی ده. که څوک تخصیص ورکوي، دا به یو بدترین بدعت او یو بدترین تحریف وي په اسلام کې. او آخرنۍ خبره دا ده چې ځینې ورونه د یو شمېر ضعیفه او کمزورو اسنادو یا روایاتو په بنا باندې تمسک کوي. لکه یو روایت ته طبراني را نقل کړی، حاکم په مستدرک کې را نقل کړی او په جلا جلا اسنادو باندې را نقل کړی. په هغه روایت کې راځي، عبارت د نص د روایت داسې دي چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي لا تنزلوهن الغرفه، مه اوسوئ دا زنانوي په بالخانو کې او په کورو کې، په مپشنو کورو کې مه اوسوئ. ولا تعلموهن الکتابه، او کتابت لیکل مه ورښیي، سرخی کول وروښیي او صورت نور وروښیي. او په بل روایت کې راغلی دي واستعینوا علیهن بالعرا، که تاسې په دوی برلاسی غواړئ نو جامو ته محتاج ساتئ، لوڅې ساتئ، جامو ته محتاج ساتئ او لاسکتو یې ساتئ چې د دې تقاضې وي زیاتې نه سي او د دې باندې د وتلو رغبتونه ورسره پیدا نه سي. دا دوه سندونه را نقل سوي دي، د دوو محدثینو را نقل کړي دي، ټولو نقادو دي احادیثو، که هغه علامه ابن حجر عسقلاني رحمت الله علیه ده، که هغه دارقطني رحمت الله علیه ده، که ابن جوزي رحمت الله علیه ده، که ابو حاتم رحمت الله علیه ده. د ټولو ناقدینو په دې باندې انتقاد کړی ده. په هغه روایت کې یو کس ده چې هغه متروک الحدیث واضح دي، هغه د احادیثو ده، ضعیفه ده، روایت په منکراتو کې بلل کېږي. په روایت حاکم کې چې کوم راوي ذکر سوی ده،
هغه د محدثینو په نسبت باندې چې عبدالوهاب ابن ضحاک ده، هغه هم په وضع باندې متهم ده، هم کذاب ورته ویل سوی او د مناکرو ناقل ورته ویل سوی. نو هغه روایاتو کې ضعف راغلی ده. نو داسې ضعیف روایتونه د قرآن کریم د صریحو نصوصو په مقابل کې د ارشادات نبوي و د صحیحو احادیثو په مقابل کې تمسک په باندې کول، استناد په باندې کول په داسې یو مجمع کې لکه د موږ تاسې چې په زرهاو جید فقها لرو، په زرهاو جید محدثین لرو، په زرهاو جید متبحرین لرو، په داسې مجمع کې په داسې ضعیفه دلایلو باندې تمسک کول دا له دین سره هم جفا ده، له اسلام سره هم جفا ده، او له اسلامي امت سره. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم، زه بلال خوب ولې جهان ویښوم. د نړۍ هر غافل په اذان ویښوم،